بسم الله الرحمن الرحیم. د شحمی تیزابونو کیمیاوي خواص. شحمی تیزابونه چې دي هغه سوډیم، پوټاشیم، کلسیم، مګنیزیم سره تعامل په نتیجه کې د سوډیم، پوټاشیم، کلسیم او مګنیزیم مالګې جوړوي چې دغه مالګو ته موږ صابون یو. زموږ سره شحمی تیزاب دی او دا که چېرته مثلا سوډیم سره، پوټاشیم سره، کلسیم سره یا مګنیزیم سره ریاکشن وکړي، صحیح ده، نو موږ سره دلته مالګې جوړیږي. مالګې د چا؟ د سوډیم مالګې، پوټاشیم، کلسیم او د مګنیزیم چې دغه مالګو ته موږ چې یو، دغه مالګو ته موږ سوپ سیو، صابون دې ته موږ یو. دې ته موږ چې یو سوپ، مثال په توګه موږ سره دا یو شحمی تیزاب دی، دې تعامل مثلا زه د سوډیم هایدروکساید سره کوم، نو دا موږ سره چې دی دا سوپ دی. د سوډیم چې دی دا سوډیم د پوټاشیم مالګې چې دي دا بیا حل دي او پوټاشیم هغه ډېر زیات حل دي. نو هغې وجې نه که پوټاشیم سره ریاکشن کړی نو دا بیا موږ مایو کې استعمالو، شامپوګانو کې. کلسیم، مګنیزیم چې دا موږ سره منحل نه دي. د شحمی تیزابونو کلسیم مالګې او مګنیزیم مالګې دا منحل نه دي. دا منحل نه دي. نو دا کلسیم مالګې د شحمی تیزابونو او مګنیزیم مالګې دا موږ سره منحل نه دي. نو دا موږ سره سوپ جوړېدل شو. دویم پراپرټي چې دا موږ سره کیمیاوي خواصو کې شحمی تیزابونو هغه ډیټرجنټس دي. ډیټرجنټس که موږ د کاربکسل ګروپ د شحمی تیزابونو د کاربکسل ګروپ ارجاع وکړو، چې کوم کاربکسل ګروپ دی د هغې ارجاع وکړو، صحیح ده، او الکایل الکول دی نه په لاس راوړو الکایل الکوهل، او د الکایل الکول سره د دې بیا سلفونیشن وکړو. یعنې دې سره موږ سلفیټ ګروپ یا سلفون ګروپ چې دی دا یو ځای کړو. نو موږ سره بیا چې په لاس راکوي ډیټرجنټس، چې په لاس راکوي ډیټرجنټس په لاس راکوي. دا کوم چې موږ پوډر چې ورته جامو، کالو وینځلو دپاره چې کوم پودر نه موږ استفاده کوو هغې ته موږ ډیټرجنټس یو. پاک لکه ایران نه چې کومه پوډر راځي پاک په نوم باندې، دغه ډیټرجنټس چې دي، صحیح ده، ډیټرجنټس خواص دا دي، یعنې موږ که کاربوکسیل ګروپ واخلو هغه ارجاع کو، الکایل الکول په لاس راځي، الکایل الکول که موږ سلفیټ کو، سلفیټو سره یو ځای کو، سلفونیشن د هغې وکړو، صحیح ده، نو موږ سره چې کوم مرکبات یې په لاس راځي هغې ته موږ ډیټرجنټس یو. دغه ډیټرجنټس چې دی دا موږ سره ثابت دي،
ډیټرجنټس چې دی دا موږ سره ثابت دي په تیزابي محیط کې. دا یو ځانګړتیا ده دوی په تیزابي محیط کې دا ثابت وي. صابون ثابت نه دی. صحیح ده. صابون خو قلوي مالګه ده. نو چې کله په تیزابي محیط کې ثابت وي نو دا موږ سره د کلسیم آیون سره او مګنیزیم آیون سره مالګې نه جوړوي. غیر منحل مالګې نه جوړوي. کلسیم او مګنیزیم سره غیر منحل مالګې نه جوړوي. د دې له امله دغه ډیټرجنټس موږ دا وینځلو لپاره چې کوو مینځلو لپاره استعمالولی شو په کلکو سختو اوبو کې. سختې اوبه هغې ته ویل کېږي چې موږ سره کلسیم مګنیزیم ولري سلفیټ فارم کې. کلسیم سلفیټ مګنیزیم سلفیټ یا کلسیم کلوراید یا مګنیزیم کلوراید چې ولري دې ته موږ سختې اوبه یو کلسیم کلوراید مګنیزیم کلوراید کلسیم سلفیټ مګنیزیم سلفیټ چې ولري اوبه هغې ته موږ سختې اوبه یو. نو چونکې دا کلسیم مګنیزیم سره غیر منحل مالګې نه جوړوي ډیټرجنټس دا سختو اوبو کې د جامو وینځلو د کالو وینځلو لپاره موږ دې څخه استفاده کولی شو. بل د دوی ځانګړتیا دا دي چې دا ښه پاکونکي دي. ښه پاکول کوي. ولې ښه پاکول کوي؟ یو خو د پام ورډ ویټینګ ایجنټ دی. د پام ورډ لمدول ښه کوي. لمدول یعنی کالی ښه لمدوي. او بل خاصیت دا دی چې ښه ایملسیفایر دی. ایملشن جوړوي. ښه ایملسیفایر دی. ښه ایملشن جوړوي. زګمګ دا شیونه ښه جوړولی شي. بل خاصیت چې دی موږ سره کیمیکل هغه د استرونو جوړول دي. استرونو جوړول. کله چې فیټي اسید شحمی تیزابونه د الکولو سره یوځای شي نو څه جوړوي؟ مانو ډای ترای ګلایسیراید جوړوي. ګلایسیراید چې جوړوي ګلیسیراید جوړوي. مانو ګلیسیراید کې یو الکول سره ریاکشن وکړي. یو کارباکسیل ګروپ د یو الکول سره ریاکشن وکړي. مانو ګلیسیراید او کو دو سره ریاکشن وکړي بیا ډای ګلیسیراید. دو کارباکسیل ګروپونه ورسره ډای ګلیسیرایډز. او په یو مرکب کې درې واړه کارباکسیل ګروپ شحمی تیزابونه وي. دې ته بیا ټرای ګلیسیرایډز چې ورته یو ټرای ګلیسیرایډز. بل خاصیت دا دی چې دا څه جوړوي؟ ای کوسینوایډز جوړوي. شل کاربنه مرکبات جوړي. ان دا ای کوسینوایډ چې دي دا شل کاربن لرونکي غیر مشبوع تیزابونه شل کاربنه غیر مشبوع شحمی تیزابونه. صحیح ده؟ چې شل کاربن لرونکي غیر مشبوع شحمی تیزابونو څخه دې په نتیجه کې
چې د شل کاربن شحمي غیر مشبوع شحمي تیزابونه چې دي ته موږ ایکوسونایډز یو او دوی موږ سره نور قسمه کمپاوند جوړوي چې هغې ته موږ یو پروسټاګلینډز دې ته موږ یو پروسټاګلینډز دې ته موږ یو پروسټاګلینډز دې ته موږ یو پی جیز سخت نومې دی پروسټاګلینډز دې ته موږ یو پی جیز چې دا ډېر امپارټنټ فزیولوژیکي اهمیتونه لري پروسټاګلینډز پروسټاسایکلینز تربوبوکسینز پی جیز شو پروسټاسایکلینز thromboxanes leukotrienes and lipoxin چې دې موږ سره lipoxin یعنی دا ایکوسونایډز چې دي دا موږ سره شل کاربنه شحمي تیزابونو څخه په لاس راغلي او ډبل بانډونه نه ایکوسونایډز چې دي شل کاربنه غیر مشبوع شحمي تیزابونه پولی انویک فیصدي دې ته پروسټونایډز لیکوټراینز دپاره موږ ال ټي ایز استعمالو ال ټي ایز صحیح ده لیپوکسین دپاره ال ایکس اس استعمالو موږ او پروسټوګلینډز دپاره پی جی ایس استعمالو سایکلینز دپاره استعمالو پی جی آئی ایس او تربوکسینز دپاره استعمالو ټي ایکس ایس دا ټول تقریبا موږ سره راغلي شل کاربنه غیر مشبوع شحمي تیزابونو څخه دا لومړني درې چې دي دې ته پروسټونایډز هم موږ یو پروسټونایډز او سوګلن پلنر ورته پروسټاګلینډز هم ورته وایي خو پروسټونایډز ډېر ساوند دي درې ته پروسټوسایکلینز تربوکسینز او پروسټاګلینډز چې دي د لنډ په لنډه پروسټونایډز هم ویل کېږي نو یو کار شو یو صابون جوړولو د دې کار شحمي تیزابونو کیمیکل پراپرټي کې دوی ډیټرجنټس دې نه کولی شي جوړ کړو دې نه کولی شي کېدای شي مانو ګلایسیرایډز ډایګلایسیرایډز ټرایګلایسیرایډز چې مانو ګلایسیرایډز ته مانو ایسایلم یو ډایګلایسیرایډز ته ډایسایلم یو ټرایګلایسیرایډ ته ټرایسایل کېږي دا ته موږ جوړولی شو ایکوسونایډز چې دي دا د دې څخه جوړیږي بل موږ سره غیر مشبوع شحمي تیزابونو بله پراپرټي چې دا هایدروجنیشن ده هایدروجنیشن صحیح ده نو دې سره چې کله موږ غیر مشبوع شحمي تیزابونه واخلو او د هغې هایدروجنیشن وکړو صحیح ده نو موږ سره مشبوع شحمي تیزابونه پیدا کېږي غیر مشبوع شحمي تیزابونو که موږ هایدروجنیشن وکړو هایدروجنیشن موږ وکړو نو موږ سره څه پیدا کېږي مشبوع شحمي تیزابونه پیدا کېږي او همدارنګې دا هایدروجنیشن شو هیلوجنیشن هم دغه شان کېږي
هیلوجینیشن. نو که موږ هیلوجنس یو ځای کړو صحیح ده. هیلوجینیشن مثلا موږ سره غیر مشبوع شحمی تیزابونه د هغې سره موږ هیلوجنس یو ځای کړو بخښئ مثلا ایوډین صحیح ده ایوډین ښه راځي. نو موږ سره غیر مشبوع والی دا ختمیږي او هیلوجن لرونکي مشبوع شحمی تیزابونه تولیدیږي او دا موږ سره ښه انډیکس دی د غیر مشبوعات معلومولو لپاره. هیلوجینیشن یعنې څومره ایوډین دا کمپاوند جذبوي او ایوډین د تعامل په نتیجې نه موږ دا ویلی شو چې دا څومره غیر مشبوع دی. او دریم موږ سره اکسیدیشن دی. دریم تعامل چې دی موږ سره څه دی اکسیدیشن دی. د غیر شحمی تیزابونو د شحمی تیزابونو مقابل کې غیر شحمی تیزابونه زر اکسیدایز کیږي صحیح ده. او ډېر پیچلي مرکبات چې دی جوړوي او بوی چې کوي د غوړي ځینې وخت کې نو هغه هم اکسیدیشن د وجې نه موږ سره کېږي. پر اکسایډز تولیدیږي. پر اکسایډز چونکې دې وجې نه موږ غوړو کې ویټامین ای او ای ډي او ای کې دا اچوو انټي اکسیډنټ اچوو چې د اکسیډیشن مخه ونیسي. دا غیر مشبوع شحمی تیزابونه دا زر اکسیدیشن د دې کېږي په نسبت د مشبوع شحمی تیزابونو.